او په بل حدیث شریف کې راځي ابي هريره رضي الله عنه فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. نبی صلی الله علیه وسلم با مسلمانانو ته او اصحابو ته د روژې په مبارکه میاشت کې د تراویحو ترغیب ورکوي، من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمه، بغیر د دې چې دوی امر کې د تراویحو په فرضیت باندې د فرضیت حکم یې نه ورته کوي، لیکن ډیر زیات ترغیب اصحابو ته ورکوي چې تاسې د تراویح لمونځ کوئ، د هغې برکات، فضیلت او ثوابونه یې ورته بیانول. او دا به یې ورته فرمایل من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم چا چې د رمضان په میاشته کې د ایمان سره په داسې حالت کې چې دی مؤمن وي، صادق وي، او د ثواب په نیت باندې د رب العزال څخه د اجر غوښتنې په نیت باندې تراویح وکړي، غفر له ما تقدم من ذنبه، ده لره به د تیرو ګناهونو بخښنه وشي. دا د تراویحو لپاره یو عظیم فضیلت دی په دې حدیث شریف کې. او یو روایت کې دا راځي وما تأخره، ورستنی ګناهونه به هم رب العزال ورته معاف کړي. دا هغه ګناهونه چې کم صغایر وي، صغیره ګناهونه. او بعضې شارحین ورسره لیکي ویرجا غفران الکبائر، ځکه مطلق خبره شوې ده. امید د دې هم شته، ځکه په حدیث شریف کې د مطلق ګناه ذکر شوی دی، نو امید د دې هم شته چې کبایر ګناهونه، لوی ګناهونه به هم رب العزال ورته معاف کړي. او په سنن نسائی کې حدیث راځي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به د روژې مبارکې په میاشت کې د روژو فضیلت بیانوي، او بیا به وروسته وویل چې کم څوک د روژې په میاشت کې تراویح وکړي د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې، نو له ګناهونو به داسې صفاسي لکه په کومه ورځ چې د خپلې مور نه پیدا شوی. هغه وخت چې کله څوک د مور نه پیدا شي د هرې ګناه نه پاک وي، نو کم څوک چې د ایمان سره د ثواب په نیت باندې تراویح وکړي په رمضان المبارک کې، رب العزال به یې همداسې د ګناهونو پاک کړي. او یو بل روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان المبارک کې نفلی عبادتونه د فرض ثواب لري، او تراویح خو سنت مؤکده دي، په رمضان المبارک کې د دې ثواب تر فرایضو هم زیات دی. نو الله رب العزال دې زمونږ او ستاسې ټولو ورونو او خویندو ته کامل توفیق نصیب کړي چې تراویح په ښه شان باندې وکړي، او دا پر نارینه او زنانو ټولو باندې اجماعاً سنت مؤکده دي. په بخاري شریف کې او په مشکات المصابیح کې دا حدیث نقل شوی دی.